محترم ورونو دا ویډیو سره شیر کړئ. میسج پکې دا دی چې یورپ کې کوم ملګري چې اوسېږي یا دکان کې کار کوي یا خپل دکاني نو کفارو سره چې مخامخېږي نو هیپي کرسمس مبارکي ورکوي. کرسمس څه معنا؟ د عیسایانو دا عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی زوی عیسی علیه السلام په 25 دسمبر پیدا شوی. نو ته چې ورته وایي چې هیپي کرسمس معنا دا ده چې تا ته د عیسی علیه السلام چې د الله زوی دی د هغه ولادت مبارکي، یعنی تم په یو طریقې سره د هغې د عقیدې تایید کړې چې او د الله زوی چې دا پیدا شوی. نعوذ بالله من ذلک. نو کوم خلک چې د هیپي کرسمس وایي د کفر خبره د غیر اختیاري طریقې سره د خولې نه راوکاږي، یا دکانونه لري په دکانونو کې هغه کرسمس ګفټس راوړي او دا تحفې دي او دا کرسمس ټري دا ونې راوړي او دا لګوي، دا ټول په کفر کې ته هغوی سره یو طریقې سره مرسته کوي. ولې؟ ځکه ته د هغوی د کفر تایید کوې. ته ورته دا نه وایې چې ګوره دا ناروا عمل دی، ته دا نه وایې دا غیر شرعي عمل دی، دا ورته نه وایې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، زوی نه دی. مطلب ته د هغې د عقیدې سې تایید کوې چې تم دا شی خرڅې پې او ستا دا خبره مطلب کافر ته وایي چې صحیح ده چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی. ډېر خطره دې شیو کې شرکت کول یا دکان باندې سټیکرې لګول یا دا ونې لګول یا خلکو ته مبارکي ورکول دا غټ ظلم دی. تا ته چې وایي چې هیپي کرسمس نو جواب ما نه ورکې، ساده دعوت یې کولی چې دعوت وکړه چې موږ د عیسی علیه السلام باره کې دا عقیده نه لرو لکه تاسو یې چې لرئ چې هغه د الله زوی دی. هغه د الله زوی نه دی او نه هغه په 25 دسمبر پیدا شوی دی. بابل نه دا معلومیږي چې په 25 دسمبر هغه پیدا شوی هم نه دی. نو دعوت ورته وکړه، خو دا مخکې ورته وکړه، په دسمبر ته ولې انتظار کوې؟ مخکې ورته دعوت وکړه چې سبا هغه پوه شي چې تا ته دا دعوت درنه کړي چې هلکه کرسمس او کرسمس کته او پورته ډېرو ځایو کې کرسمس پارټیان یو دی هلکه موږ ته دفتر ویلي چې راشه. نو ته داسې یو شي دعوت خورې چې هغه په کفر باندې او په الحاد باندې مبني دی. دې نه ځان وساتئ محترم ورونو.